لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلی خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل: ای عباسه، ای زما تر، آیا زه تا ته یو عطیه درکړم، یو بخشش وکړم، یو څیز درته وښایم، تا د 10 څیزونو مالک کم. کله چې ته دا کار کوي الله تعالی به ستا ټول ګناهونه معاف کړي. الله سبحانه وتعالی به د غون ګناهونه معاف کړي، لومبني، رستني، زاړه، نوي، په غلطۍ سره یا که قصدن دي کړي وي، که واړه ګناهونه وي، که غټ ګناهونه وي، که لوی وي، که په پټه دي کړي وي، که په ښکاره دي کړي وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تره ته وویل: عباسه، الله سبحانه وتعالی به ستا دغه ټول ګناهونه معاف کړي که تا چېرته دا عمل کاوه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل تره ته دا د صلات تسبیح دا طریقه وروښوده او بیا یې ورته دا وویل: عباسه، که چېرته طاقت لرلی شي او وس دې وي نو هره ورځ چې کوم دی دا صلات تسبیح دا مونځ کوه. که دغه وس دې هم نه چې روزانه ته صلات تسبیح دا مونځ نشي کولی، نو په جمعه کې چې کوم دی یو پیر، په هفته کې یو پیر دا صلات تسبیح مونځ ته خامخا کوه. که په هفته کې هم نشي کولی نو په میاشت کې یو پیر دا عمل کوه. که په میاشت کې بیا هم دغه طاقت نشي لرلی نو په کال کې یو ځلې کوه. که په کال کې هم طاقت هر کال نشي لرلی نو په ټول عمر کې یو پیر دا عمل خامخا وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تر عباس رضی الله عنه ته وایي چې الله سبحانه وتعالی به د دې عمل په وجه باندې ستا ړومبني، رستني، زاړه، نوي، واړه، غټ ټول ګناهونه الله سبحانه وتعالی ستا معافي کړي، قصدن عمدن کړي وي، که د نه په خطاان باندې شوي وي. او دغه شی صحابي وایي ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل او دی راته وویل چې سبا ته راشه، زه به تا ته یو بخشش در کوم، یو څیز در کوم، یو عطیه در کوم. هغه صحابي وایي زما دا خیال شو که ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څه مال وغیره څه څیز به راکوي، یو دنیادار څیز به راله راکوي. وایي چې کله زه سبا ته حاضر شوم د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې، نو راته ویل کله چې د غرمې نه مر وګرځي نو د 4 رکعاتو مونځ نیت وکړه او د صلات تسبیح دا طریقې راته وښوه چې دا عمل کوه، الله سبحانه وتعالی به د دې عمل په وجه باندې ستا ټول ګناهونه معاف کړي. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام راته دا وفرمایل که د ټولې دنیا د انسانانو نه ته زیات ګناهګار بنده وي د الله سبحانه وتعالی، بیا به الله سبحانه وتعالی تا ته دغه ټول ګناهونو بخښنه وکړي. ویل ما ورته ویل الله رسوله که د غرمې د نمر ګرځېدو په وخت کې چې کوم دی په دغه ټایم کې زه سوزګار نشم، موقع راته میلاو نشي. ویل چې که په کم وخت کې مې ته موقع او ټایم میلاو شو، په هغه وخت کې چې کوم دی شپه او که ورځ هر څه ټایم نو ته دا عمل وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل که په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات ګناهګار ته وي بیا الله سبحانه وتعالی ستا بخشش کوي او ستا ګناهونه به د دې عمل په وجه باندې معاف کوي. او دغسې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل د تره زوی حضرت جعفر طیاري رضی الله تعالی عنه حبشې ته لیږلی و. کله چې هغه د حبشې نه واپس راغی او د هغه ځای نه چې کوم دی راواپس شو مدینې طیبې ته راورسېدو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دته ورتر غاړې ورته خپل تره د زوی ته په تندي باندې خپل کړو او بیا یې ورته وفرمایل چې زه تا ته یو څیز درکړم، یو زیری در درکړم، یو بخشش در درکړم، یو تحفه در درکړم. ما ورته ویل چې ضرور د الله رسول ولې راله رامه کړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وایي دا د صلات تسبیح دا مونځ دا طریقه وښوه چې دا عمل کوه. نو عزتمندو، عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ دغسې د ډېرو عالمانو نه چې کوم دی د دې مونځو لوی فضیلتونه چې کوم دی دا رانقل شوي دي او د دې حدیثونو هم دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره په شفقت او په اهتمام سره د دې ښودنه چې کوم دی صحابو ته کړې ده، څومره په اهتمام سره دوی ته دا ښودنه کړې ده. دغسې چې څومره محدثینو د دین سلف چې کوم دی هغه تېر شوي دي نو هغې هم په دې صلات تسبیح باندې دوام کړی دی او د دې ښودنه چې کوم دی خلقو ته کړې ده. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا د امام بخاري رحمة الله استادانو کې دی او بیهقي لیکلي دی، فرمایي چې د ابن مبارک نه وړاندې ابو الجواز رحمه الله دا یو معتمد او قابل اعتماد تابعي دی. دی وایي هم چې کوم دی د دې صلات تسبیح مونځ به یې چې کوم دی اهتمام کولو همیشه او روزانه به د ماسپښین اذان به چې وشو نو تر د جمع د مونځه پورې به چې کوم دی دا په صلات تسبیح په مونځ کې مشغول او مصروفه به دغه مونځ به چې کوم دی ادا کوو. او دغسې عبدالعزیز بن ابي رواد رحمه الله چې د ابن مبارک رحمت الله علیه هم استاد دی، لوی عابد او زاهد او متقیانو کې دی. فرمایي چې څوک د جنت اراده لري
هغه ته دا پکار ده او هغه ته دا ضروری ده چې هغه صلات تسبیح د مونږ چې کم دي د مضبوطیا سره ونیسي. څوک چې د جنت دا اراده لري چې زه د جنت ته لاړ شم، نو هغه د صلات تسبیح د مونږ همیشه کوي په دوام سره، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې امر کړی دی چې تاسو همیشه چې کم دی د صلات تسبیح د مونږ که طاقت لرئ شئ، نو هر ورځ چې کم دی تاسو د صلات تسبیح د مونږ ادا کوئ. او دغسې ابو عثمان حیری رحمه الله چې لوی زاهد دی، فرمایي چې ما د غمونو او د مصیبتونو د لرې کولو دپاره د صلات تسبیح په شانتې بل هیڅ څیز نه دی لیدلی، چې صلات تسبیح مونږ څومره غمونه او څومره د مصیبتونو د انسان درې کوي، د انسان ژوند چې کوم دی دا څومره په امن کې کوي. د صلات تسبیح په شانتې عمل دا بزرګ وایي چې ما داسې بل هیڅ عمل نه دی لیدلی لکه صلات تسبیح په مونځ کې چې انسان دا کله په دې باندې دوام کړي، نو د الله سبحانه وتعالی څومره د غمونو نه د مصیبتونو نه ساتي. او په حدیثونو کې موږ تاسو دا واورېدل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې صحابو ته دا طریقه ښودله، نو دا به ورته ویل چې ستا که هر قسمه ګناهونه وي هغه ته الله سبحانه وتعالی معاف کوي، که هغه ګناهونه که تا قصدن عمدن کلي وي، که په خطاان د نه شوي وي، که په یره در نه شوي وي، او که واړه وي او که غټ وي، که زاړه وي او که نوي ګناهونه وي، ټول ګناهونه چې کله دی الله سبحانه وتعالی به دې صلات تسبیح به دې مونځ باندې چې کوم دی انسان ته معاف کوي، چې کله دا به دې صلات تسبیح به دې مونځ باندې دوام کوي. اوس د صلات تسبیح ته مونځ څه طریقه ده؟ نو په حدیثونو کې چې کوم دی ډېر مختلف قسم طریقې راغلي، خو یوه اسانه طریقه چې د مشران محدثین نه هم رانقل او په ډېره اسانه باندې چې کوم د هغه طریقه ذکر کړله، نو هغه دا چې د صلات تسبیح مونځ به چې کله ته د مونځ نیت وتړې د 4 رکعاتو او سبحانک اللهم ووایې، د سورة الفاتحې د الحمدلله د شروع کېدو نه مخکې به 15 کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا اذکار به 15 کرتې وي. بیا به سورة الفاتحه ووایې، په سورة الفاتحه پسې به سورت فرض که سورة اخلاص په پسې وي، د سورة اخلاص نه پس به چې کوم دی د رکوع نه مخکې 15 وارې دقه اذکار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 کرتې به دغه د رکوع نه مخکې وي. بیا په رکوع ته راښکته شي، په رکوع کې به خپل تسبیحات وي، تسبیحاتو نه پس سبحان ربي العظیم نه پس 10 وارې چې کوم دی بیا دا کلمات وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې رکوع دې وکړه، د رکوع نه راپاسې سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، د هغې نه پس به چې کوم دی بیا د 10 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 رکعته په دغه د رکوع په دې قیام کې وي. بیا چې اولنۍ سجدې ته لاړې، نو تسبیحاتو نه پس به 10 کرتې وي. بیا به د 2 سجدو په منځ کې چې کوم دی 10 کرتې وي. بیا چې دویمې سجدې ته لاړ شي، هلته به هم د تسبیحاتو نه پس چې کوم دی 10 کرتې وي. دا ټول چې کوم دی په دې ترتیب چې برابر کړو. بیا چې کوم دویم رکعت ته پاسېږي، په دویم رکعت کې چې ودرېدي، د ودرېدو نه د سورة الفاتحې د شروع کېدو نه بیا مخکې چې کوم دی 15 کرته وي، او دغسې به بیا د سورت نه پس 10 کرته، بیا په رکوع کې 10 کرته، بیا په قیام کې 10 کرته، او بیا په دواړو سجدو کې 10 کرته، او بیا د 2 سجدو په دې منځ کې چې کوم هغه دغه نو په هغې کې هم 10 کرته. نو په هر رکعت کې چې کوم دی دغه 15 او یا کرته چې کوم دی دا پوره کېدلي. دغه چې کوم دی اسانه طریقه ده، محدثینو را نقل کړي ده، دغه بهترینه طریقه ده. دا عمل چې کوم دی دا ډېر لوی فضیلت لري. عزتمندو موږ او تاسو ته پکار ده چې په دې رمضان کې دا عمل دا موږ او تاسو خامخا وکړو، ځکه چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ډېر په شفقت سره او ډېر په همدردۍ سره چې کوم دی خپل صحابو ته دا طریقه ورښوله چې تاسو دا عمل کوئ، الله سبحانه وتعالی په دې عمل سره ستاسو ګناهونه معاف کړي. نن موږ څومره ګناهګار بندګان یو د الله سبحانه وتعالی. هر انسان په خپل نفس کې سوچ وکړي چې موږ څومره ګناهګار یو، موږ څومره ګناهونه کړي دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وفرمایل که تاسو نشئ کولی، نو په ټول عمر کې خو یو کرتې خامخا د عمل وکړئ چې الله سبحانه وتعالی ستاسو د عمل ګناهونه معاف کړي. بلې نور صحابو ته نبی علیه السلام وفرمایل چې هره ورځ یې کوئ، د غرمې نور وګرځي، د ماسپښین د لمانځه پورې. ډېر شه محدثین وایي چې هغوی به دا دوام کاوه چې همیشوالی به یې کاوه چې هره ورځ به د ماسپښین لمانځه نه وکړي. که هره ورځ نشي کولی، نو په هفته کې یو پیر، په هفته کې نشي کولی، په میاشت کې یو کرتې، په کال کې یو کرتې، په ټول عمر کې یو کرتې. خو چې موږ تاسو دا عمل وکړو په دې رمضان کې، خو همیشه ضرور وکړو. الله سبحانه وتعالی دې په دې عمل باندې اول مال ورپسې تاسو نه عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمته ارحم الراحمین.